ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د هیواد د اوسپنې ویلې کولو اتحادیې رئیس ویل چې د افغانستان د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته 50 سلنه هغه تولیدي کارخونې چې د تېرې ادارې پر مهال د بېلابېلو دلایلو له امله تړل شوې وې فعاله او تولیدات یې بیا ځلې پیل کړي دي. د افغانستان د اوسپنې ویلې کولو اتحادیې رئیس د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال د خپلو کاري فعالیتونو او د بیلابیلو تولیدي کارخونو د وړتیاو ترڅنګ وویل چې د اسلامي امارت له راتګ سره یو شمېر هغه کارخونې چې پخوا یې فعالیت درېدلی و اوس یې بیرته خپل تولیدات له سره پیل کړي دي. 50% فابریکات ما که در زمان جمهوریت بنابر مشکلات که وجود داشت مسدود شده بودند با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان خوشبختانه که این فابریکات ما دوباره فعال شد و حمایت های جدی امارت اسلامی افغانستان سبب ازی شد که افغانستان در تولید 130 نوع کالا به خودکفایی برسه و در 100 نوع کالای دیگر داره به نیمه خودکفایی میرسه. نوموړي همداراز وویل چې د تېرې ادارې د مافیایي او وارداتي اقتصاد له امله د کورنیو تولیداتو ملاتړ نه کېده چې د همدې ستونزو له کبله بهر ته د هیواد د تولیداتو صادرات نږدې په ټپه ولاړ وو. خو اوس د اسلامي امارت د نه ستړي کېدونکو هڅو په پایله کې د تولید ظرفیت لوړ شوی او د کورنیو توکو د صادراتو زمینه هم برابره شوې ده. ما از هیچ کس کم نیستیم چون قبلا حمایت های از طرف مسئولین و حکومت ها صورت نمی گرفت و افغانستان مبدل شده بود به یک اقتصاد مافیایی، یعنی اقتصاد افغانستان به اقتصاد مافیایی و اقتصاد وارداتی. اما توجهی که امارت اسلامی افغانستان به اقتصاد درونزا کرد و تولید و سرمایه گذاری ها را در کشور جدی گرفت ما ظرفیتی را داریم که مانند دیگر کشورها بتونیم تولید بکنیم و او را صادر بکنیم. د اسلامي امارت د چارواکو د ورکړل شوو معلوماتو له مخې اوس افغانستان په کور دننه د 110 قلمه توکو په تولید کې ځان بسیا ته رسېدلی چې له دې ډلې څخه 11 قلمه تولیدات له بلخ ولایت څخه بهر ته صادریږي. د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست په چمتال ولسوالۍ کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د مسؤلینو په وینا دغه شمېر خلک د ورځني معاش په بدل کې د یادې ولسوالۍ په سراسیاب کلي کې د اوبو بند په جوړولو بوخت دي. د بلخ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلک د کرنیزو پروژو د جوړولو په کار کې ګمارلي دي. د دوی په وینا دغلته هر کارګر ته په ورځني توګه 350 افغانۍ او ټول ټال د 14 ورځو لپاره 4900 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه کارکوونکي د چمتال ولسوالۍ د سراسیاب کلي د اوبو بند په جوړولو بوخت دي چې د اکتید موسسې په همکارۍ او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مالي ملاتړ جوړیږي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي د اکتید موسسې له مرستې مننه کوي او وایي چې دا ډول پروژې باید لا زیاتې شي څو هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي او هم د اوبو سرچینې په ښه توګه مدیریت شي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د یو شمېر همکارو بنسټونو په مالي ملاتړ د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ګڼې پراختیایي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. په بلخ ولایت کې موټر چلوونکي او ترانسپورتي شرکتونه د بین الولایتي او له هیواده بهر د بارونکو موټرو لپاره د کرایو د ټاکلو په تړاو د هیواد د ترانسپورت وزارت له نوې کړنلارې او لایحې څخه هرکلی کوي او دغه اقدام د خلکو او د ترانسپورتي شرکتونو د ټولنیزو ستونزو د حل په برخه کې مؤثر بولي.
د بلخ ولایت د ترانسپورت ریاست د واټ ترانسپورت د تنظیم ادارې مسؤلین وایي چې د ترانسپورتي شرکتونو او د خلکو د ستونزو د حل په موخه د ترانسپورت وزارت نوې کړنلاره او لایحه جوړه شوې ده. هغوی زیاتوي چې د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو او د غوره خدمتونو وړاندې کولو لپاره د باروړونکو وسایطو بین الولایتي کرایې ټاکلي چې له امله خلکو او شرکتونو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. طرزالعمل لایحه‌ای که از طرف وزارت ما داده شده نظر به همون ما کار میکنیم. هر موتری که بار بالا میکنه کرایه پیتونشان معلوم هستن. بعضی موتروان شکایت میکنه که مثلا کرایه ما کم بود از اول، باز کرایه تطبیق شدن. کرایه که تطبیق شدن حالا هیچ مشکل نداریم. قوانین مقررات ترانسپورتی ان شاء الله کدام کمبودی که بسیار خوب خدمات میشه از طرف شرکت ها. ان شاء الله رحمان خدمات فوق العاده است برای هم برای مسافرین و هم به دریورای عزیز. په همدې حال کې د موټرو یو شمېر څښتنان دا اقدام د ترانسپورتي شرکتونو او خلکو د فعالیتونو د اسانتیا لپاره مؤثر بولي او د دغه کړنلارې له پلي کېدو څخه تود هرکلی کوي. انشاءالله ما مطابق اونمو اصول مقرراتی که ترانسپورت یا وزارت ترانسپورت بر ما وظیفه سپرده، انشاءالله در این قسمت ما تماما با مردم خود، با دولت خود، با ریاست خود همکار هستیم. به تطبیق از این شب و روز ما همکاری داریم و تلاش میکنیم. کل شرکت ها راضی است. نه کسی حق کسی را در دیگه کس خورده میشه. چیزی که ریاست ما کرا را تعیین کرد، ما دو تعهد میتیم که دمو کرا باید بارگیری کنیم، نه بالا نه پایین، که درآمدگی شرکت هاست کرا که پایین بیا بالا بار پایین بار کنیم. یک چیزی که طرز عمل از طرف ریاست ترانسپورت ولایت بلخ ما میای طرز عمل ما مامور تایید میکنیم. خوش هستیم پیش ریاست ترانسپورت. د یادونې وړ ده چې د تیر نظام پر مهال د قانون د نه حاکمیت او د یوې هرړخیزه کړنلارې د نشتون له امله تل د موټر چلوونکو او ترانسپورتي شرکتونو ترمنځ لانجې او ټولنیزې ستونزې رامنځته کېدلې چې اوس د اسلامي امارت د مسؤلینو د پراخو هڅو او د یو منظم میکانیزم په رامنځته کولو سره دغه ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شوی دی. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.